أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دلته مو یوه ورځ خو نه ده تر هغې بکې نو چې تر څو علي وزیر نه وي راوتلی زه کراچۍ ته راغلی یم سره د علي وزیر به واپس ځمه. ملګرو دلته دا رکوټونه ډېر وړوکي شیان دي، دا د لارې بند کول ډېر وړوکي شیان دي. دوی کېدی شي دا فکر لري چې سند اسمبلي که څه داسې مشکل ځای دی چې موږ نشو ورتللی. سند اسمبلي ډېره وړه خبره ده، ستا د باج به د کور مخ ته هم درتلی شو چې په کوم صورت وي د علي وزیر دپاره زموږ اول احتجاجونه وو، بیا جلسې وې، بیا پرلط شو او په دې پرلط چې نشي پوره موږ ته بیا هم ځایونه معلوم دي، خو دا دې په ذهن کې وساتي، دا دې په فکر کې وساتي چې علي وزیر به په هر ډول باندې راخلاصوو. هیڅوک تاسو نشي ماتولی خو یو شی استقامت. دلته یو ملګری هم چې کله هم د تنظیم نه د دغې درنې نه بهر ونوځئ، هر وخت په خپله درنه کې اوسئ، د خپلې درنې په احاطه کې اوسئ. مخ ته چې کوم یو طاقت راځي دی، زه در سره به ولاړ ومه چې څه کېږي هغه به کېږي. زمونږ نه تېر ظلم جبر هېر دی او نه د دې توحید سره چې څوک هم ظلم جبر وکړي د هغو موږ څه هېرولی شو. صبر ولرئ، استقامت ولرئ، خپل همت به او حوصله چې کله هم ونه بلئ، کله هم چې د دشمن و مخ ته دغه کمزوري د پښتنو نه ښکاره نه شي چې که دوی 2 منټه یا 5 منټه یا 1 ګنټه په جذبه کې وي بیا یې جذبه یخه شي، تر څو چې انتقام نسبي پوره شوی تر دې دغه جذبې نه خالي کېږي، نه کمیږي. ښه په استقامت سره به ملګري ښه کلک ولاړ وئ، درنه به جاري وي، که 10 ورځې کېدله که 50 ورځې کېدله دا به دلته شروع وي. فلحال نورالله ترین صاحب وایي چې دوی یو څو منټه ټایم اخیستی دی. نورالله ترین د دوی سره خبرې کوي، ښه ډاډه خبرې ورسره کوه چې نه پوره کېږي بیا موږ ته طریقه راځي. هو ملګري به تشدد نه کوي، لاس به نه اچوي، بس سیده وځئ او روانېږئ. او بیا موږ دلته وایو چې هر ګوند چې هغه د ځان دپاره احتجاج خوښوي، د ځان دپاره لامارچ خوښوي، د ځان دپاره درنه خوښوي، خو چې پي ټي ایم مطالبه کوي بیا یې نه خوښوي. دا غلطه ده، دا ناجایزه ده. موږ د سند حکومت ته وایو چې امکان نه لري چې دغه لار ستاسو د اجازې بغیر تړل شوي وي. تاسو د جمهوریت دعوه کوئ، هر څوک په جمهوریت کې دا حق لري چې هغه احتجاج وکړي، هغه پرلط کېنوي، درنه وکړي، هغه لنډ مارچ وکړي، هغه جلسه وکړي. دا حق هر څوک لري او تاسو د جمهوریت دعوه کوئ نو خپل ځانونه په عمل سره
جمهوري ثابت کړئ او دغو پښتنو ته لاره ورکړئ چې دوی خپلې خبرې تر تاسو پورې در ورسوي او خپلې مطالبې او غوښتنې تاسو ورسره ومنئ. فکرونه او خبرې به نور هم مرسته کوو. زه صرف دلته د ملګرو د استقامت لپاره زما په تاسو باور دی، بیا مې باور دی، خو بیا هم ما نورالله ته ویل چې د ملګرو سره 2-5 منټه خبرې وشي. په لاره یې ډېرې لارې راتېرې کړلې، خو ما د چا مخ ستړی نه ولیدو، ما د چا چهره ستړې نه ولیدله. نو دلته به و چې تر څو علي وزیر نه وي راوتلی تر هغې به موږ هم هلته ناست وو. نو هغه په پښتو کې ټپه ده چې په ما د ټول عالم خبر کو د ستا چې یو دادا خبرېږي زړه دې چوینه. نو زموږ 14 میاشتې یو ملګری پکې هغسې 2-5 منټه چېرې شغل ته راغلی دي، داسې هم نه ده تر څو چې علي وزیر نه وي راوتلی تر هغې به دا خلک دلته درته ناست وي. ملګرو خبره به ښه اوږده و. بیا زه د تحریک ملګرو ته خصوصا وایم، ټولو پښتنو ته وایم چې دا درنا چې څوک هم ضایع نه کړي. موږ په تیاري سره راغلي یو هغه خبرې چې په راتلونکي کې د تحریک ملګرو ته په هغو پیول ضروري دي، په هغه به ګنټو بحثونه کوو. دا درنه به زموږ د سیاست او د خپلې خاورې دپاره د مزاحمت یونیورسټي وي، دا به زموږ کالج وي، دلته به موږ په دې کې زده کړې کوو. ملګري به ناست وي، تاسو به هم خبرې کوئ، موږ به هم در سره خبرې کوو. اوږد کې څومره هم دا درنه اوږدېږي دومره به موږ ته فایده وي، نقصان به نه وي. د خپلو ملګرو د روزنو دپاره، د تربیت دپاره زموږ سره بل ځای نشته. هم په دغو درنو کې به دوی هغه خبرو، هغه ټول پوهنه یا علم چې هغه دوی ته ضروري وي هغه به په دې کې ورکوو. نو ښه په استقامت سره اوسئ. نورالله خبره ورسره کوي، دی دې خبره وکړي که نه وي. موږ په سر تېر خلک یو چې څه یې خوښه وي هغه دې ځای کوي، موږ به خپل کار په مخه وړو. هېڅ پروا یې نشته دی. خوشحال اوسئ. بیا هم ما د ټول تقریرونه به نور هم کوو. تاسو هېڅکله بور نه شئ، زړه ستړي نه شئ. ټول به انشاءالله په یو اواز په یو قدم پر مخ ځو او درنه او پرلت دا به جاري وي. دا که زموږ خوښه وه چې سیملې مخې ته کوو، هلته به کېنو. که مو خوښه وه چې د کینټ مخې کوو، هلته به کېنو. په یو ځل به د عالي د اف آی آر مسله دلته حل کېږي. نورې مسلې چې ځایونه ډېر دي چې تر څو زموږ ټول بندیان نه وي راخلاص او هغه وعدې او مطالبات چې د کام سره مو په 2018 کې کړي وي هغه نه وي پوره، دا مبارزه به جاري وي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ. نو الله تاسو هم څو خبرې ملګري ته کوئ.